هغه ځای چې ډېر ژر به د زرګونو ناروغانو لپاره د هیلې او درملنې په ځای بدل شي. تر شا مې همدلته د 600 بستریز روغتون د جوړېدو چارې روانې دي. دا کومه عادي پروژه نه ده بلکې په بشپړېدو سره به زرګونه هغه ناروغانو ته سهولت رامنځته شي چې وړاندې له دې به د درملنې لپاره اوږدې او ستړې لارې وهلې. په ننګرهار کې د 600 بستریز روغتون جوړېدو چارې شاوخوا 80 سلنه بشپړې شوې دي. مسؤلین وایي د دغې لویې پروژې پاتې چارې هم په چټکۍ روانې دي او تمه ده چې دا ستره روغتیایي پروژه به نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او انشاءالله 80 سلنه کارونه تکمیل شوي دي. باقي کارونه باندې موږ لګیا یو وزارت سره او د ریمور سره شرطازۍ سره چې دا کارونه باقي کوم تغیرات په دې هغې کې راځي په نقشو کې راځي چې دا زر ته زره وشي او شرکت والا خو بار موږ راځو د انجینر صاحبان ګورو کوشش دا به کوو چې د څومره زر فعاله شي او برابره شي خدماتو مهیا شي او په چټکۍ سره د خدای په فضل سره انشاءالله کارونه غواړو چې په ښه کیفیت سره هیوادوالو ته وړاندې کړو او انشاءالله خپل خدمت ته ژمن یو او کارونه انشاءالله په ټاکلي وخت سره چې موږ ته کوم ټاکلي وخت ټاکل شوی ده په هغه ټاکلي وخت سره انشاءالله پروژه تسلیموو. مسؤلین وایي د 600 بستریز روغتون فعالیت سره به د ننګرهار پر سیمه ییز روغتون د ناروغانو ګڼې ګوڼې فشار کم، د ځای د کمښت ستونزه حل او خلکو ته روغتیا په برخه کې اړینې اسانتیاوې برابرې شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ حوزوي شفاخانه د زون په سطح شفاخانه چې لرو په هغې باندې زیات لوډ دی. موږ هلته ډېر زیات مریضان لرو. دغه شفاخانه چې کومه په وخت کې جوړه شوې ده هغې ته دومره زیات نفوسو دپاره نه وه جوړه شوې. نو که دا کمپلیکس انشاءالله فعال شي او برابر شي د ټول هیوادوالو هغه مشکلات چې دي په شفاخانه کې د تنګوالي د وجې نه مشکلات دلته حل کېږي. خلک هم د یاد روغتون د جوړېدو له روانو چارو خوښ دي او وایي د دغه روغتیایي مرکز په بشپړېدو سره به د درملنې په برخه کې ګڼې ستونزې هوارې شي، خو له مسؤلینو غواړي چې د پروژې پاتې چارې دې لا چټکې کړي. شفاخانه چې جوړه شي زموږ به د پاکستان تک ته ضرورت پیدا نه شي او زیات مشکلاتونه به د موږ حل شي او زیات کارونه باید چټک شي. نور هم دا کارونه نو دا په کار ده چې دا کارونه ډېر تیز زر جوړ شي نو خلک به مخکې پاکستان ته یو ځای او بل ځای ته تله نو په کار ده چې په همدې خپل وطن کې علاج وشي نو دا به ډېره ښه خبره وي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې روغتون د لومړي پړاو په ترڅ کې به 600 بستره فعال شي خو په راتلونکو پړاوونو کې به ظرفیت 0 بسترونو ته لوړ کړل شي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.